زما نوم علي خان دی، د کپړۍ کار کوم او د پېښور اوسېدونکی یم او د راروان الیکشن باره کې زموږ دا امید دی چې انشاءالله دې الیکشن کې موږ ووټ ورکوو. نو په دې امید یې ورکوو چې ځوانانو له به کار کوي، لکه څنګه چې نور حکومتونه تېر شوي دي، خو د ځوانانو دپاره داسې خاص کار نه دی شوی، نه داسې ټکنیکل کار شوی، نه داسې کارخانې جوړې شوي دي مزدور کار دپاره. لکه نن سبا تاسو وګورئ که نه، ډېر ځوانان دي ایم ای کړې ده، بي ای کړې ده، خو غریبانان چې دی بس چېرته یو ځای کې مزدوري کوي، څوک چېرته بل ځای کې مزدوري کوي. نو په دې امید موږ سره انشاءالله د بل را روان حکومت له ووټ ورکوو چې په 8 فروری چې کوم الیکشن اعلان شوی دی له ووټ ورکوو چې د ځوانانو دپاره کار وکړي، هم ټکنیکل کار وکړي، هم تعلیمي ادارو کې کار وکړي، او هم داسې نوې کارخانې نوی سیسټم جوړ کړي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او خپله زندګي مخ په وړاندې یوسي. موږ د کومې سیاسي پارټۍ یا د کوم خاص کس پورې تړاو نه لرو، بس زموږ هغه کس خوښېږي چې هغه ملک ته راشي، ملک ته ترقي ورکړي، خارجه پالیسي برابره کړي. کوم ګاونډي ملکونه دي چې کوم سره زموږ تعلقات خراب دي چې هغه برابر راولي او خارجه پالیسي برابره کړي. بیا د ځوانانو تعلیم غټه مسله ده نن سبا په زموږ په ملک کې. ځوانانو تعلیم چې دی په ښه رویه سره مخکې په وړاندې لاړ شي، لکه پرایویټ کالجونه یا یونیورسټیانې ورځ په ورځ سیوا کېږي او د سرکاري چې کوم سطح باندې تعلیم ادارې دي هغه کمزوري کېږي. دغه شان د ځوانانو د کار دپاره سیسټم زمینه برابره کړي، نو دا به ډېره ښه وي. نو په دې امید باندې موږ ووټ هم ورکوو او د دغه خلکو چې دی موږ دغه خلکو سره ولاړ یو چې کوم د ځوانانو لپاره کار کوي.